سلامونه درنو لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست د HTML د کورس 14مه ویډیو کې زما عبدالله استاد سلامونه ومنئ هیله در واوسئ راځو درس باندې پیل کوو په نننۍ ویډیو کې موږ د HTML input types وایو چې input types HTML کې د څه دپاره فکر کېږي په نننۍ ویډیو کې موږ د HTML یولس مهم input types وایو چې د هغه له جملې څخه دي ځینې دي username password email checkbox, radio button, file, color faker, number, date, time, انداسې range او reset او submit button به هم دی کې وایو راځو درس باندې فایل کوو عملی درس ته راځو دلته visual studio راخلاصو او ګوګل براوزر راخلاصو ښه لومړی راځم اوس زه دلته info type ته د info type لپاره موږ که چېرته فارم واخلو هغه به ډېر ښه راشي بهتره ده فارم خو فارم مونږ بیا هم وایو وروسته لومړی راځو فارم اخلو د فارم لپاره مونږ لیس دین بریکټس اخلو او کلوز بریکټس اخلو په هغې کې فارم لیکو د فارم باډي دننه مونږ چې راځو انفو ټایپس لیکو مهم نه ده چې فارم واخلو خو بیا هم چې ډېر ښه راځي ښه انفو ټایپس اوس مونږ یو زیاته انفو ټایپس لرو په HTML کې چې ځینې انفو ټایپس یې همدغه دی لکه اوس زه راځم H4 ټاګ اخلم H4 ټاګ کې دلته لیکم چې یوزر نیم یا داسې راځم دا کنټرول زیډ کوم چې تاسو پرې پوه شئ لومړی انفو ټایپس اخلم انفو ټایپس دلته اوس راځم په دې ځای کې زه ټایپ ورته مشخص کوم ټایپ یې چې دی ټکسټ دا رن کوم دلته دې ځای کې مونږ کولی شو اوس نیم ورکړو دې ته انفو ټایپ وایي ښه خبره دا ده چې زه دې ته یو نوم ورکړم ښي طرف کې دلته چې یوزر نیم دا کنټرول ایکس کوم دې ځای کې راځم H4 ټاګ اخلم دلته ورته لیکم چې یوزر نیم اوس یې رن کوو H4 ټاګ هم د دې دپاره واخیسته زموږ شپږ ډوله هیډینګ ټاګ لرو چې لومړی ویډیو دویمه ویډیو موږ همدې په باره کې وایو چې څنګه کولی شو موږ HTML هیډینګ استفاده کړو شپږ ډوله هیډینګ موږ لرو چې د هغې له جملې څخه یو H4 ټاګ دی د نوم د استفادې دپاره او د هیډینګ د استفاده کولو لپاره موږ په کار راولو ښه اوس راځم دغلته زموږ سره یوزر نیم راغی دې ځای کې کولی شو دې ځای کې موږ نوم ټایپ کړو دویم موږ سره دی پاسورډ د پاسورډ دپاره موږ دلته راځو دا هم لیکو چې پاسورډ اوس انفو ټایپ زه اخلم په ویس کوډ کې مونږ که صرف انفو ټایپ ولیکو انټر بټن پریس کړو اتومات انفو ټایپ یې راځي دا هم زه اوس ګورم ښه اوس که زه دلته لیکنه کوم ټول شی دی ټکس راځي نو راځو د دې دپاره ټایپ یې ورته پاسورډ ته چینج کوو تر څو پاسورډ ته چینج شي اوس که زه هر رقم هر ډول لیکنه دلته لیکم پاسورډ شکل کې به راځي دې ځای کې شو کولی هم شو چې موږ څه ټایپ کړه ښه دا زموږ سره پاسورډ و راځو اوس ایمیل ته H4 دې ځای کې لیکم چې ایمیل انفو ټایپس اخلو یو د انفو ټایپس دننه دلته ورته لیکو چې ایمیل ویسا ټیک ما ولیکه اوس دلته وایي چې تاسو کوم ډیټا چې ایمیل ته هغه کې انټر کړه یا کوم ډیټا چې تاسو دلته سبمیټ کړه نو دغه ډیټا موږ سره غلطه ده ولې ځکه که چېرته راشم زه دلته هوور وکړم دې ځای باندې ودرېږم نو دلته وایي چې پلیز انکلوډ آرټ نو په ایمیل کې موږ آرټ ورکوو د هغه دپاره بیا موږ دلته راځو آرټ ورکوو @gmail.com اوس زموږ سره لیکنه چې شوه درسته شوه دې دپاره موږ ټایپ استفاده کوو دا اصل کې په فارم کې استفاده کېږي څنګه یا کولی شو د یو لګین فارم جوړ کړو یا ساین اپ فارم جوړ کړو نو بیا کولی شو په هغه ځای کې استفاده کړو په خپل ویبپاڼه کې اوس راځم دې ځای کې زه اوس دریم
څلورم اخلم دریم څلورم موږ چې لرو رادیو بټنز لرو چیکس باکس لرو. اوس راځم چیکس باکس د څه شي لپاره استفاده کیږي. لومړی باید موږ چیکس باکس وپېژنو. چیکس باکس د ملټیپل چایس لپاره استفاده کیږي. مثلا زه وغواړم چې د یوې کمپنۍ پروډکټس پوښتنه له چا نه وکړم چې تاسو کمپنۍ کوم پروډکټس لري، نو د هغه له جملې څخه دا موږ ته ووایي چې موږ هارډویر لرو، پرینټر لرو وغیره ډیوایسز لري. د هغه نه کولی شي ملټیپل چایس وکړي. زه لومړی دلته راځم یو فی ټاګ اخلم. په دې ځای کې لیکم چې which of the following your company product. لومړی سوال راغی دلته، ما ورته وویل چې تاسو د کمپنۍ لاندې کوم ډول کوم پروډکټ دی. ښه زه په دې ځای کې راځم، اوس لیکم چیکس باکس لیکم. اوس انفو ټایپ لیکو، لیبل اول اخلو. په لیبل کې موږ فار لري کوو، دا بیا وروسته انشاءالله راځي وایو به یې. لومړی زه لیکم په دې ځای کې چې هارډویر یا پرینټر لیکم، پرینټر. دلته اوس انفو ټایپ اخلم، انفو ټایپ یې چک کوم، چیک باکس. انفو ټایپ یې چیکس باکس. زموږ سره پرینټر راغی. اوس راځم دا کافي کوم لاندې راوړم، یا داسې بیا لیکلی شو چې لیبل اخلو. لیبل هم واخیسته. د لیبل دننه موږ دلته راځو، دې ځای کې لیکو چې کوم ډیوایسز ولیکو، لکه سافټویر به ولیکو، سافټویر نه هارډویر شو. دې ځای کې زه انفو ټایپ هم اخلم، انفو ټایپ کې لیکم چیک باکس. رن کوئ. چیک باکس دویم هم راغی. بیا اوس راځم دې ځای کې دا کنټرول وی کوم، پرینټر ځای دلته لیکم چې کمپیوټر. اوس زموږ سره درې چیکس باکس راغله. چیکس باکس لکه ما مخکې هم وویل چې چیکس باکس د ملټیپل چایس لپاره استفاده کیږي. دلته پوښتنه شوې ده وایي تاسو کمپنۍ کوم ډول پروډکټ استفاده کوي. زه ورته وایم چې هارډویر زموږ د کمپنۍ پروډکټ ده، پرینټر او هارډویر هم زموږ کمپنۍ پروډکټ ده، او کمپیوټر هم زموږ د کمپنۍ پروډکټ ده. موږ په وغیره نوري کمپنیانو کې هم استفاده کولی شو. دا ویب پاڼه کې ډېر زیات استفاده کیږي، چې کله ملټیپل چایس کې موږ استفاده کوو دا ډېر زیات استفاده کیږي. ښه راځم اوس دلته بل رادیو بټن اخلو. رادیو بټن د څه لپاره استفاده کیږي؟ رادیو بټن د چیکس باکس غوندې کار کوي، خو رادیو بټن کې موږ سنګل چوایس کولی شو، لکه د ملټیپل نه یو سنګل چوایس کولی شو. مثلا زه دلته راځم یو لیبل اخلم. لیبل د نوم د لیکلو لپاره استفاده کیږي. زه په دې ځای کې راځم، دلته ورته لیکم چې میل. اول به د دې نه فاس یو فی ټاګ واخلو، او دلته به ولیکو چې پلیز select your gender. Please select your gender. تاسو مطلب خپل جندر انتخاب کړئ. لیبل کې زه دلته راځم، دې ځای کې ورته لیکم چې میل. دلته راځم انفو ټایپس یې رادیو بټن. په دې ځای کې موږ رادیو بټن واخیسته. دویم لیبل زه هم اخلم، دلته لیکم په دې لیبل کې زه راځم لیکم چې فیمیل. دلته انفو ټایپس اخلم، دې هم رادیو بټن ده. موږ سره دوه
وای دلته موږ نه پوښتنه لومړی شوې ده وای تاسو خپل جنډر انتخاب کړئ تاسو سړی یا ښځه مطلب دې ځای کې اوس راځو موږ دلته ملټیپل چایس موږ کولی شو په دې کې موږ سنګل چایس کولی شو یا به میل وي یا به فیمیل اوس دلته دواړه انتخاب شو د دې د رافع کولو دپاره موږ راځو په دې ځای کې ودرېږو دلته لیکو چې نیم از ایکول دلته نیم ورته لیکو صحیح شو دلته هم ورته نیم مشخص کوو نیم اوس کولی شو د دې د جملې نه مونږ یا به میل وي یا به فیمیل وي په دې کې به یا وي دې کې بیا ملټیپل چایس کولی شو دا زموږ د کمپنۍ پروډکټس دي او تاسو جنډر څه ده میل یا فیمیل نو دلته مونږ انتخاب کولی شو دا زموږ سره د رادیو بټن او چیکس باکس په اړه وي معلومات اوس راځو د کلر فیکر څه دپاره استفاده کیږي په سی اس اس کې مونږ کلر فیکر د رنګ دپاره استفاده کولی شو مثلا ځینې ځایونو کې مونږ کلر پکار وي نو کولی شو کلر فیکر څخه استفاده وکړو دلته راځم زه د انپوټ ټایپ ورته لیکم کلر دا زموږ سره د رنګ دپاره استفاده کیږي یا د سی اس اس د کوډ دپاره مثلا تاسو سی اس اس کې راواخلئ دې ځای نه کولی شئ دا کوډ کپي کړئ سی اس اس کې واچوئ هغلته بل راځو زموږ سره بل یو دی رینج دلته راځم زه H4 اخلم رینج H4 مهم نه دی تاسو خدایو کې هیډینګ 1 واخلئ 2 واخلئ فی ټاګ واخلئ هر یو کې چې تاسو نوم ورکوئ ورکولی شئ مهم نه ده رینج کې زه راځم دلته لیکم چې انفو ټایپ یې رینج رینج زموږ سره داسې یو شکل لري کولی شو زیات یې کړو کم یې کړو رینج ورته زیات کړو یا کم کړو دلته راځو یوه کوو بل زموږ سره ډیټ ان ټایم ده دلته راځو H4 ټاګ اخلو H4 ټاګ دننه لیکو ډیټ انفو ټایپ یې ډیټ ډیزاین کولی شو موږ ورته ډیټ انتخاب کړو ټایم هم راوړلی شو یا په دې ځای کې موږ ورته لوکل ډیټ لیکو لوکل ډیټ یا ډیټ ټایم لوکل دا ډېر ښه استفاده کیږي لومړی مثلا تاسو تاریخ سوده دې ځای کې موږ ورته مشخص کولی شو تاریخ سوده 2023 څو بجې دي AM او PM دې ځای نه کولی شو په خپل خوښه باندې هر ټایم چې موږ ورته راوړو کولی شو دغه موږ سره ډیټ ان ټایم په باره کې معلومات وي اوس راځو زموږ سره یو دوه بټنې پاتې دي یو نمبر ده نمبر لپاره دلته راځو H4 نمبر انفو ټایپ یې څه ده نمبر صرف انفو ټایپ کې موږ انفو ټایپ صرف ورته چینج کوو دې ځای ته راځم زه دا ورته نمبر ته چینج کوم اوس راځو دې ځای کولی شو موږ نمبر ورکړو دې ځای نه زیاتولی او کمولی هم شو دا نمبر ده انشاءالله استفاده په ځایونو باندې به خپل کره وښیي کله موږ چې پروژیکټ ورک شروع کړو یعنې پروژه باندې چې موږ کله کار شروع کړو پروژایي کار کوو نو په هغه ځای کې بیا دا ټول فکر کیږي او مخته راځي انشاءالله یو یو به استفاده کوو په ټول وی پیج کې زموږ سره کوم ویبپاڼه چې ده راځم بل سبمیټ بټن ده دلته زه لیکمه چې سبمیټ انپوټ ټایپ یې چې ده سبمیټ په دا معنا ده کله چې زه دا ډیټا ټوله ولیکم پاسورډ مثلا ما ولیکه اوس راځم ایمیل مې ولیکه isaatek@gmail.com مثلا پاسورډ ما هم ولیکه راځم دلته ملټیپل چایس مې هم وکړم څو دانې دا زموږ د کمپنۍ پروډکټ دی وایي تاسو خپل جنډر انتخاب کړئ زه ورته میل تاسو کوم کلر دا استفاده کوئ کلر نه هم استفاده کولی شئ رینج یې کموئ یا زیاتوئ نو دا هم کولی شو دا موږ د نمبر دپاره رینج استفاده کولی شو کلر دپاره بیا انشاءالله
عملی ځای کې چې کله راغلو بیا ټول وایو دا هم موږ ویلی شو تاریخ هم ورکړه نمبر سبمیټ باندې چې کله مونږ کلیک وکړو بیا اتومات ډول باندې مونږ سره ډیټابیس کې ډیټا ذخیره کیږي بیا مونږ باید د باکینګ سره دغه وصل کړی وي د فارم چې ډیټابیس کې ډیټا ذخیره کړي دلته سبمیټ نه څه کلیک کوم وایي چې پلیز انټر ا والټ ویلیو دلته مونږ نه چې پات شوی ورځ زه دې ځای کلیک کوم کله چې ډیټا سبمیټ کو ټوله ډیټا لاړه ډیټابیس شاته ذخیره کیږي او ډیټابیس کې ذخیره کیږي د دې فارم شاته مونږ باید کوډینګ کړی وي ترڅو ډیټابیس سره هلته واصل وو بل راځو ریسیټ بټن باندې کلیک کوم کار کوو بخیر انفو ټایپ دلته راځو بټن یې ورته ریسیټ کوو ریسیټ زه راځم دې ځای کې مونږ ډیټا ولیکله ښه دا هم ما ورته چینج کړم میل اوس ځکه چېرته دا رن کړم دې ځای کې مونږ ډیټا ولیکله ښه رنګ هم ورته انتخاب کړ تاریخ هم ورکړه نمبر هم ورته ورکړه که چېرته زه اوس ریسیټ باندې کلیک وکړم د ټوله ډیټا چې موږ څومره لیکلې ده دا به موږ سره ډیلیټ کېږي ریسیټ ختمه شو ریسیټ د دې لپاره موږ استفاده کولی شو دلته مثلا زه ډیټا ولیکم راځو دلته ریسیټ ته راځو ختموي بل چې کله بله ویډیو کې به انشاءالله موږ په د اټریبیوټ باندې کار کوو مثلا زه دلته راځم ایمیل ته ایمیل انفو ټایپ کې زه ورته لیکم چې ریکوایرډ په دې معنا ده کله چې زه ریسیټ باندې سبمیټ باندې کلیک کوم باید که چېرته دا ټایپ شوی نه وي دا موږ ته ووایي چې تاسو باید دغه چک کوئ وریت کوئ دلته باید خامخا ولیکئ زه اوس راځم دلته ټوله ډیټا لیکم یو کوم یو چې خالي پاتې شي زه ایمیل خالي پرېږدم دلته هم ډیټا لیکم دا مې انتخابوم دا مې انتخابومه تاریخ هم ورکړه او نمبر هم ورکړه ځکه سبمیټ باندې کلیک کوم نو موږ ته باید ووایي چې پلیز fill out this field باید په دغه موږ سره چې وکړي کار وکړي ریکوایرډ باید دلته ورته ولیکو نو ریکوایرډ په دې خاطر استفاده کیږي که چېرته موږ سبمیټ بټن وایو دا همداسې تش پاتې شي وایي پلیز fill out this field نو بیا موږ سره هلته راځي اوس مثلا که زه دلته هوور وکړم موږ سره دلته نه راځي زه دلته ودرېږم وایي پلیز fill out this field نو دغه و زموږ سره د HTML info types انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ د info types ټول اټریبیوټ وایو چې اټریبیوټ د څه دپاره استفاده کیږي هغه تاسو په مخکې ویډیوګانو کې ویلی دي نو لکه مثلا ما چې اوس وویل چې دغه ځای کې زه ودرېږم دا چې که چېرته زه دې خانه ته لاړ شم دلته ملټیپل چایس کوېشن کې دغه چې زه کله انتخابوم باید ما ته دلته ووایي اتومات چې تاسو باید ایمیل رجستر کړئ سبمیټ باندې چې کلیک کوم وایي چې اول دغلته چې وکئ تاسو ایمیل ورکئ نه مثلا ما سره ایمیل شو ځکه سبمیټ باندې کلیک وکړم سبمیټ کیږي مګر اوس سبمیټ باندې کلیک کوم سبمیټ نه راځي دغه و زموږ سره ټول انفو ټایپس د HTML مهم انشاءالله په بله ویډیو کې به موږ د HTML په اټریبیوټ باندې کار کوو تر بله ویډیو پورې د خدای په امان